بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږه د اسلامیک ټرمینالوجي پارت نمبر 2 دی او په نننی لیسن کې به مونږه د روجې په باره کې زده کړه کوو چې روجې ته په انګلیش کې څه ویل کېږي، پیشمني ته په انګلیش کې څه ویل کېږي، یا روژه ماتي ته په انګلیش کې څه ویل کېږي، تراویح ته په انګلیش کې څه ویل کېږي. نو دا به انشاءالله مونږ په نننی لیسن کې زده کوو. خو د دې د شروع کېدو نه مخکې په تیر شوي لیسن کې یعنی په اسلامیک ټرمینالوجي پارت 1 کې مونږه د منځ په باره کې زده کړه کړې وه چې منځونو کې فرض او نفل او دې ټولو ته په انګلیش کې څه ویل کېږي. دا مونږ په تیر لیسن کې کړي وو، خو په هغې کې زما نه یو څو پوینټس هیر شوي وو او څه کسانو په کمنټس کې زما نه تپوس کړی چې دې ته څه ویل کېږي او دې ته څه ویل کېږي او هغه اهم تپوسونه دي. نو زه اول هغه کول غواړم. صحیح ده. نو په هغې کې یو تپوس خو دا شی و چې د جمع منځ څه ویل کېږي، یعنی چې یو سړی د جمع سره منځ کوي، باجماعت نماز چې ورته ویل کېږي په اردو کې. نو هغې ته په انګلیش کې څه ویل کېږي؟ نو هغې ته په انګلیش کې ویل کېږي Congregational prayer. د جمع ته ویل کېږي Congregational او prayer بیا منځ شو. نو سو Congregational prayer. او څوک چې ځان له یوازې منځ کوي نو هغې ته تاسو ویلی شئ Individual prayer یا praying alone، ځان له یوازې منځ کول. بیا ځینو کسانو تپوس کړی و چې د جنازې منځ څه ویل کېږي. جنازې ته ویل کېږي funeral او prayer منځ شو. نو د جنازې منځ ته به بیا ویل کېږي funeral prayer. او بل چې مونږ چاته د دې په باره کې وایو چې منځ په یو خاص ټایم کې فرض دی، یعنی په یو خاص وخت کې مونږ منځ کول پکار دي که نه. که فرض که د ماښام منځ وي نو مونږ هغه د مازدیګر نه مخکې نشو کولی او د ماښام یا د ماخوتن منځ نه پس مونږ د ماښام هغه منځ خو نشو کولی که نه، خو به بیا قضا منځ وي. نو دغه شانتي چې کله مونږ له په یو خاص وخت کې دننه هغه منځ کول پکار وي نو هغه خبره بیا مونږ په انګلیش کې داسې کولی شو چې each prayer has a specific window of time. د هر یو منځ دپاره د وخت یوه کړکۍ ده. د کړکۍ مطلب دا دی چې دا وخت په شروع کېږي د یو ټایم نه او تر د یو وخته پورې به وي، دې ته وینډو ویل کېږي. تاسو چې اکثر خلک ټایم درکوي که نه چې زه به ستا سره په پلانکي ټایم باندې میلاوېږم، د 3 بجو نه واله او تر د 4 بجو ترمنځ به درځو، دې ته وینډو ویل کېږي. تا وله د 1 غنټې وینډو ورکړله د 3 بجو نه واله تر د 4 بجو پورې. دغه شانتي د منځ دپاره هم یو وینډو وي، د دې ټایم نه تر دې ټایمه پورې به دا منځ خامخا کې ګنې بیا به هغه منځ قضا شي. نو هغې ته بیا ویل کېږي فکس ټایم یا تاسو ورته ویلی شئ چې سپیسیفیک ټایم. په یو خاص وخت کې یا په فکس وخت کې دا منځ کول پکار دي. که فرض که تاسو په خاص وخت یا په فکس ټایم کې هغه منځ اون نه کوئ نو هغه منځ به بیا قضا شي. نو کم چې بیا قضا منځ وي نو قضا منځ ته به بیا ویل کېږي missed prayers، قضا منځونه. او تاسو چې بیا کله قضا منځ کوئ نو ته ویلی شئ چې I am fulfilling my missed prayers. زه خپل قضا منځونه کوم. د هغې لپاره بیا راځي fulfilling مطلب دا دی چې یو څیز قضا شوی او زه اوس واپس ډکوم هغه ځای، زه خپل هغه کار پوره کوم. دغه شانتې مونږ دا مختلف ټرمز استعمالولی شو. صحیح ده. نو دغه شانتې دا خو و ټولې خبرې دا تیر شوي لیسن سره. اوس راځو مونږه ننني لیسن له د روجې په باره کې. ټرمینالوجي دې ته ویل کېږي دا یو قسم له ټرمینالوجي ویل کېږي یو ژبې ته، یعنی د یو څیز خپله ژبه وي. نو دا اوس د اسلام ژبه ده که نه. مونږ وایو چې روژه، زکات، حج، قرباني، تقوا، پرهیزګاري دا ټول ټرمز دي. دې ټولو ته ټرمز ویل کېږي او دا ټول ټرمز د څه په باره کې دي؟ د دې اخري لینک د څه سره دی؟ نو د دې لینک د اسلام سره دی. نو ځکه بیا دې ته ویل کېږي اسلامیک ټرمینالوجي، یعنی هغه ژبه کم چې د اسلام په باره کې وي. دغه شانتي ساینټیفیک ټرمینالوجي هم وي، یعنی کومې خبرې چې د ساینس په باره کې وي، مثال په طور ریزوننس یا کیمیکل ریاکشن یا دغه شانتي واټر سایکل. نو دا خو ټول ټرمز دي، خو دا ټول ټرمز د څه په باره کې دي؟ د ساینس په باره کې. د دې لینک د ساینس سره دی. نو ځکه بیا هغې ته ویل کېږي ساینټیفیک ټرمینالوجي. ښه، اوس راځو مونږ خپل ننني لیسن له د روژې په باره کې. نو رمضان اصل کې د میاشت نوم دی. سو د اسلامیک منت آف فاسټینګ. رمضان څه ته ویل کېږي؟ د اسلامیک منت آف فاسټینګ، اسلامي هغه میاشت چې په کم کې مونږه روژې نیسو. روژې ته بیا ویل کېږي فاسټ یا فاسټینګ. فاسټ تاسو که خیال کړی وي دا هم هغه فاسټ دی موږ وایو که نه چې he runs very fast، هغه ډېره تیزه منډه وهي.
نو هغه فاست او دا فاست بالکل یو ټکی دی، یو سپیلنګ دی، یو پروننسیشن دی. خو کله چې مونږه د دې معنی ورکو یعنی تیز د پاره چې هغه تیز منډه وي یا گاډی ډېر تیز روان دی، نو په هغه ټیم کې بیا فاست استعمالیږي ایز ان ایڈورب او یا ایز ان ایڈجکټیو. صحیح ده. او کله چې مونږ دا ایز ا ناون استعمال کو، نو د هغې مطلب بیا راځي روژه. دا کوم چې مونږ زمونږ نننی ټاپک دی. صحیح ده. نو کله چې د رمضان میاشت شروع شي او مونږ روژه نیسو، اول مونږ بیا تراوی کو که نه. نو اوس تراوو ته په انګلیش کې ویلی کېږي Congregational optional prayer، او یا تاسو ورته ویلی شئ چې Congregational voluntary prayer. د دې مطلب دا دی چې هغه د جمع مونځ کم چې مونږ په خپله خوښه باندې کوو. volunteer ویلی کېږي یعنی یو کار مونږ په خپله خوښه باندې کوو، په مونږ باندې د چا زور نه وي، په مونږ باندې هغه لازم نه وي، په هغه مونږ باندې هغه فرض نه وي. نو دغه شانتي تراویح خو فرض نه دي که نه، سنت دي. نو دې ته بیا ویلی کېږي Congregational. به ورته ځکه ویلی کېږي چې مونږ تراویح مونږ د جمع سره کوو، با جماعت کوو، په جماعت کې د جمع سره کوو، نو بیا به ورته Congregational ویلی کېږي. ځکه چې ما تاسو ته پیله وویل چې Congregational ویلی کېږي د جمع سره مونځ ته. نو تراویح دپاره بیا راځي Congregational voluntary prayer او یا Congregational optional prayer. کله چې هم مونږ د مونځ په باره کې وایو، نو مونږ offer وایو. I offer my prayer. زه خپل مونځ کومه یا مونځ ادا کومه. نو د مونځ ادا کولو دپاره همیشه راځي ټکی offer. I offer my prayer. ښه، د تراویح نه پس بیا مونږ وروسته پیشمنۍ کوو که نه. څوک ورته پیشمنۍ وایي، څوک ورته پیشنمې وایي په پښتو کې. په عربی کې دې ته ویلی کېږي سحور، او په اردو کې ورته ویلی کېږي سحري، او په انګلیش کې پیشمنۍ ته ویلی کېږي pre-dawn meal. pre-dawn meal. dawn ویلی کېږي یعنی نور راختل. pre-dawn meal د نور د راختو نه مخکې خوراک، هغه روټۍ، هغه خوراک کم چې مونږ د نور د راختو نه مخکې خورو، نو هغې ته ویلی کېږي سحري یا پیشمنۍ ورته ویلی کېږي. نو بیا د پیشمنۍ سره مونږ څه کوو؟ کله چې مونږ پیشمنۍ وکړو، د هغې سره مونږ روژه شروع کوو که نه. نو اوس دلته کې دوه خبرې راځي، یا مونږ روژه شروع کوو او یا مونږ روژه بندو د پیشمنۍ سره که نه. نو بیا مونږ ویلی شو چې with a pre-dawn meal we begin the fast or we close the fast. د پیشمنۍ سره مونږه روژه شروع کو، زمونږ روژه شروع چې د هغه ټیم نه که نه، او یا مونږ روژه بند کو. دې ته روژه بندول هم وایي. او په روژه کې بیا مونږ څه کوو؟ مونږ ټوله ورځ هیڅ خوراک نه کوو او هیڅ څښاک نه کوو، نه مونږ څه خورو او نه مونږ څه څکو. نو هغه خبره که مونږ چاته په انګلیش کې کول غواړو، نو مونږ ورته داسې ویلی شو چې we abstain from eating and drinking during the fast. مونږه د روژې په حالت کې یعنی ټوله ورځ مونږه د خوراک نه او د څښاک نه، د خوړلو نه او د څکلو نه مونږه ځان ساتو. we abstain. که تاسو ته یاد شي دا زمونږ بیا هغه ورډ اف د ډے په دې کې استعمال شوی دی abstain ویلی کېږي ځان ساتلو ته یا پرهیز کولو ته. نو د روژې په ټایم کې د روژې په حالت کې مونږ د خوراک او د څښاک نه ځان ساتو، د هغې نه مونږ پرهیز کوو. بیا چې کله ټوله ورځ تیره شي او روژه زمونږ کمپلیټ شي، نو بیا مونږ په آخر کې روژه ماتې کوو که نه. په اردو کې ورته افطاري ویلی کېږي او په عربی کې ورته هم افطار ویلی کېږي. او په انګلیش کې د هغې دپاره داسې خاص یو نوم نشته دی، خو هغه خبره به ته ایکسپلین کې، پوره خبره به کې چې چاته هغه ایکسپلین کې. نو څنګه به ورته مونږ وایو؟ a meal eaten to break the fast or open the fast. هغه خوراک کم چې مونږ کوو to break the fast، چې مونږ روژه ماته کو. په پښتو کې هم دې ته ځکه روژه ماتې وایي چې مونږ په دې سره روژه ماتو. نو د هغې لپاره به څه راځي؟ to break the fast. او یا تاسو داسې ویلی شئ چې to open the fast، مونږ روژه کولاوهو. په پیشمنۍ کې مونږه روژه بنده کړې وه او په روژه ماتې کې بیا مونږه روژه کولاوهو. نو یا مونږ ویلی شو چې to break the fast او یا مونږ ویلی شو چې to open the fast. نو دغه شانتي مونږه دا ټولې خبرې د روژې په باره کې مونږ دغه شانتي کولی شو. د ځینو خبرو دپاره په انګلیش کې ټکي وي او ځینې خبرې به تاسو په انګلیش کې ایکسپلین کوئ، د هغې دپاره خاص ټرم نه وي. نو دې ټولو ته ویلی کېږي اسلامک ټرمینالوجي. زما امید دی چې تاسو به د ننني لیسن نه څه نه څه زده کړي وي. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به د یو بل ټاپک سره حاضرېږو. لایک او شیر درنه هېر نشي او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.